چې ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. مننه. ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. او لاندې یې څه کیږي او څه روان دي غلی خیم، لاندې یې څه کیږي او څه روان دي غلی خیم، پاس د قرآن په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. مننه. او بلها بدرنګه دی د وینو نه، بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي، بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي، زمونږ د خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. مننه. او نزال الله خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو، خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو، د یو انسان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. مننه. او دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې، دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې، لکه شیوران په دیواله باندې جوړ شوی تصویر. تاسې په اجازت باندې روان یو څو شعرونه ویم چې دا چې ستا د سترګو نم دی، دا چې ستا د سترګو نم دی، دا زما په زړه کې غم دی، ته زما د ژوند کمی یې، ستا په ژوند کې څه شی کم دی، دا پیزوان د شونډو لر که څوک به وچي چې لړم دی. دا چې ستا د سترګو نم دی، دا زما په زړه کې غم دی، ته زما د ژوند کمی یې، ستا په ژوند کې څه شی کم دی، دا پیزوان د شونډو لر که څوک به وچي چې لړم دی. بیا دې دواړه شونډې سرې که بیا د سرو ګلو موسم دی، او ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم حوزم دی. مننه. ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی، چرته بت دی او مندر دی، چرته خدای دی او حرم دی. پیر صاحب چرته بت دی او مندر دی، چرته خدای دی او حرم دی، بس دا دوه مې دښمنان دي، یو میزان دی بل غنم دی، بس دا دوه مې دښمنان دي، یو میزان دی بل غنم دی، او په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی. مننه. په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی، او په ټول کلي کې نارې شوې د دې بوټ د لاندې بم دی. مننه. په ټول کلي کې نارې شوې د دې بوټ د لاندې بم دی، ستا علاج په دوایانو او زما هغه په دم دی. مننه. ستا علاج په دوایانو او زما هغه په دم دی، ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي دا مرهم دی، ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي دا مرهم دی، چې انسان دی په ما ګران دی، چې انسان دی محترم دی.